پکتیا کې د یو قاتل قصاص کېدل او غبرګونونه سلګونه لکه افغانۍ ورته وړاندیز شو خو بیا هم ونه منله. دا چې حقاني څه وکړ نور جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پکتیا کې د یو طالب عسکر قاتل اعدام شو. د پکتیا د مرکز ګردیز یو تن اوسېدونکي چې د محمد عیاض د قصاص جریان همدا شیبه له نږدې څارلی رسنیو ته وویل د قصاص عملي کېدو غونډه شاوخوا 2 ساعته د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقاني لپاره ځنډول شوې وه چې بالاخره هغه پکې ګډون وکړ او د ملا هیبت الله له لوري د قصاص تایید شوی حکم شاوخوا 2 بجې عملي شو. د سرچینې په وینا د محمد عیاض کورنۍ یعنې مور او پلار د مقتول کورنۍ ته د سراج الدین حقاني په منځګړیتوب 200 لکه روپۍ هم ومنلې خو بیا هم د مقتول کورنۍ محمد عیاض ته بښنه ونه کړه او د قصاص حکم پر عملي کېدو یې ټینګار درلود. سرچینه وایي د حقاني په غوښتنه تر 10 ورځو پورې د قصاص حکم پاتې شوی و او میدان کې هم د لسګونه لکو افغانۍ وړاندیز وکړ چې ګوند مقابل طرف یې وبخي خو یې نه بخلو. سرچینې زیاته کړه له 2 ساعته جرګې وروسته دواړه طرفین موافقې ته ونه رسېدل چې بالاخره د مقتول کس ورور د ګردیز په مرکزي سټوډیم او د زرګونه خلکو په منځ کې محمد عیاض د کلاشینکوف په واسطه 3 ډزه په زړه وویشته ووژل شو. د طالبانو یاد اقدام د خلکو بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. طالب فعالان وایي دلته اسلامي نظام شتون لري او هر قاتل به د شریعت د حکم مطابق قصاص کیږي. عام خلک بیا وایي چې کوم کس چې وژل شوی طالب و نو ځکه قاتل قصاص شو. په کار ده چې د قصاص حکم پر هر چا وان هغه طالبانو هم عملي شي چې د خلکو د قتل عمله زندانیان دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.